أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن أظلم أسوق دي زیاد ظالم ممن منع د هغې چانه چې منع کوي مساجد الله د کورونو د الله رب العالمین نه د مساجدو د الله نه ان یذکر فیها اسمه د دې خبرې نه چې ذکر وکړی شي په هغې کې یوازې د نوم د الله وسعا فی خرابها او کوشش کوي په خرابولو د هغې کې اولئک دا هغه کسان دي ما کان لهم نه دی قابل د دوی ندی قابل دوی ان يدخلوها چې داخل شي دغه جماعتونو ته مساجدو ته الا خائفین مگر یریدون کی لهم فی الدنیا د دوی دپاره په دنیا کې خزیون شرمندگی ده ولهم او د دوی دپاره فی الاخرة په آخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی دی. نو مخکې د کتاب نه انکار وکړو، اوس چې کم دی د مساجدو د الله نه یعنی د عبادت خانونه دوی خلق منی کوي، د دې تذکره کیږي او دا د یهود خوی او عادت دی او دغه شان د نورو کافرانو هم دا خوی او عادت دی چې د جماعتونو د الله رب العالمین نه دوی منی کول کوي او کله کله عام خلکو کې هم دا خبره راتلی شي. نو د دې آیت نه دا یره پیدا کول د دا یری پیدا کېدل چې د الله رب العالمین د جماعت نه څوک منع نه کړی شي. او یو خبره دا هم ده چې د الله رب العالمین د جماعتونو هغه مقصد چې دی نو هغه تی هم معلومیږي. نو ومن ازلم څوک دی زیاد ظالم، ازلم صیغه د اسم تفضیل په دې کې هغه زیاد ظلم طرف ته یعنی زیاد ظالم څوک کیدی شي ممن منع د هغې چانه چې منع کول کوي مساجد الله د جماعتونو د الله رب العالمین نه. نو یو دا د یهودو کار دی، لکه په دې وخت کې مسلمانان بیت المقدس ته چې دی نو هغه نه پرېږدي، یا چې کم دی نصاراو دا کار کړی و چې د بخت نصر بادشاهي کله راغله او دوی بیت المقدس باندې حمله وکړله او بیت المقدس یې ونیو، نو دا یهود به عبادت ته نه پرېښودله او دغه بیت المقدس یې وران کو، په دې کې ګندګۍ چې دی نو هغه به اچولې. نو یهود او نصارات هم مراد دي او دویم د دینه د مکې مشرکان هم مراد دي چې د مکې مشرکانو مسجد حرام په قبضه کې اغستی و او مسلمانان چې دي نو دی ورته نه پرېښودله. رسول مبارک صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري حج او عمرې ته په هغې کې نه پرېښودل. نو دوی خو د دې قابل نه و چې په دې جومات کې وخواړی یا د دوی په لاس باندې دې راشي، دا خو د الله رب العالمین کورونه دي خو وختي ته ور دوی ته میلاو شوی او د هغې د وجې نه دوی مسلمانان چې دي نو هغه منې کړی نو الله رب العالمین وایي زیاد ظالم د دې نه څوک دی. ابن کثیر رحمه الله د دې واقعې نه مشرکینو طرف ته اشاره کړې چې د مکې مشرکان چې دي نو هغه تی مراد دي او د دې په تایید کې آیاتونه یو د سوره توبې راوړی دی چې د هغې کې الله رب العالمین وایي ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله، چې دا جماعتونه آبادول دا د مشرکینو کار نه دی بلکې دا خو د ایمان والو کار دی. او شاهدین علی انفسهم بالکفر، چې داسې خلک چې هغوی په خپل کفر باندې په خپله ګواهان دي، په خپله ګواهي کوي او دا خلک چې دا به جماعتونه آبادوي نو دوی به د مسجد حرام په آبادۍ د حاجیانو په خدمت هغوی له په اوبو ورکولو په دې خبرو باندې به فخر کولو، په دې خبرو به فخر کولو او دا به خپل چوت او لوی دین چې دی نو هغه ګڼلو، حالانکې حقیقتا به دا هغې نه خلق منې کول چې څوک به د دوی مرضي وه به پرېښودله او چې څوک یې مرضي نه وه هغه به نه پرېښودله. سوره فتح کې داسې هم وایي چې وهم یصدون عن المسجد الحرام، د دوی کار دا و چې د مسجد حرام نه به
منی کوله نو الله رب العالمین د دوی په باره کې د آیات را نازل کو چې د دې نه زیات ظالم به څوک د جوماتونو د جوړولو خبره دې وکړو. نو دې ځای نه یوه خبره دا هم راوځي چې د جومات جوړول د هغې دیوال د هغې پلستر د هغې رنګ د دې ټایل او دا څیزونه نه دي، بلکې د جومات اصل جوړول چې دي نو هغه څه دي؟ ان یذکر فیها اسمه، چې په دې کې د الله رب العالمین د نوم ذکر وشي، د الله رب العالمین نوم پکې یوازې را یاد کړی شي. ان یذکر فیها اسمه، نو په دې کې مراد د دې نه دا دی د دې ذکر نه چې یو خدا فیها اسمه چې ویلې شو نو چې خالص د الله رب العالمین یعنی د الله نوم د توحید او د یووالي سره یاد کړی شي. او بیا د ذکر نه مراد چې کم دی د الله رب العالمین داسې د وحدانیت او د توحید ذکر هم دی، او د ذکر نه مراد چې کم دی هغه په دې کې د قرآن کریم تلاوت یا د هغې درس هم دی، او د ذکر نه مراد چې منځ هم دی چې دا هم ذکر دی، او د ذکر نه مراد چې دی نو ان یذکر فیها اسمه د دې نه حج او عمره هم ده، چې اوس د حج او عمرې نه خلک د مسجد حرام نه منې کړلی شي. او بیا یو وی د دې په مصداقاتو کې دا هم راځي چې د الله رب العالمین د هر حکم نه چې د هغه د الله رب العالمین وحدانیت او دا پکې بیانېږي د دې نه خلق منی کول د هر عبادت نه، نو دا ټول به پکې شاملي. ان یذکر فیها اسمه وسعی فی خرابها، او کوشش کوي د دې په خرابولو کې، کوشش او منډه چې د دې خرابولو ته ده. نو خرابول څه ته وایي؟ خرابول دې ته وایي چې د دې مقصد پوه شي، چې دا مخکې مونږ وایي چې یو سړی ظاهرا لګیا دی جوماتونه جوړی، خو چې جومات جوړی بیا پکې دا وایي چې په دې کې به داسې کار کېږي چې د الله او د رسول ناخوښه کاري. نو اگر که پنځه وخته مونځ پکې کېږي، ډېر کارونه پکې دین کېږي، یو کار پکې غلط کېږي، نو دا هم د جومات خرابول دي. یا په جومات کې سړی ګپونه لګوي، بېټیمه د خلکو په مونځ کې خلل جوړیږي، د خلکو په عبادت کې خلل جوړیږي، یا په جومات کې د الله په ذکر او په درس قرآن او په داسې خبرو باندې دې خفه کېږي. نو دا ټولې خبرې داسې دي چې د جومات مقصد د دې ظاهري آبادي نه ده. د جوماتونه چې دی د دې بندولو نه منه راغلی ده، صرف جواز په وسني صورتونو کې دی. دا ولې راغلی دی؟ نو دا جواز یعنی دا ضرورت ولې راغی چې اوس خلک جوماتونه تاله کوي؟ نو جومات ته دنیا راله، مخکې جوماتونو کې قیمتي سامانونه به نه و، جومات به صرف د عبادت ځای و، ناغه به شپه ورځ کولا او مسلمانان چې براله نو اول به جومات ته تلل او وروسته به کور ته تلل. نو دې خبرې نه پته ولګېدل چې جومات چې دی دا د دنیا ځای نه دی، اصل کې دا د عبادات او د ذکر او د دې خبرو ځای دی، په دې باندې آبادولو پکار دی. نو یو په دې کې د ذکر نه او د هر قسمه ذکر نه په هره طریقه باندې منع کول دا وسعی فی خرابها ده. او دویم د دې ظاهرا ورانول چې کم مونږ په لغت او زمونږ په ژبه کې هغې ته ورانول نړول، یا په دې کې ګندګي اچول، یا بعضې د څیزونه اچول چې خلکو ته په عبادت کې رکاوټ جوړ شي. نو وسعی فی خرابها کې دا راځي. اولئک دغه کسان یعنی چا چې دا کار وکړو ما کان لهم، دوی قابل نه دي د دې خبرې، د دوی سره دا نه ښایي ان یدخلوها چې دوی داخل شي دغه جوماتونو ته الا خائفین مگر یریدونکي. نو اوس د دې خبرې د دې جملې مقصد چې دی نو هغه څه دی؟ د دې ځای نه د جهاد د آیاتونو ابتدا کېږي. فتح الجواد کې چې کم آیات جهاد ذکر دی د قرآن مجید نه، نو اولنۍ پکې دا آیات چې دی نو هغه ذکر دی. په دې ځان له یو خبرې تقاضا کوي، او هغه تقاضا د دې خبرې کوي د مسلمانانو نه چې دا مشرکین په جوماتونو کې ناست دي او جوماتونو ته خلک نه پرېږدي او مسجد حرام ته بوتان او شرک چې کم دی دننه کړی دی. نو مسلمانانو تاسو مه کښېنئ، د دې خلاف راپاڅېږئ او د دوی نه دا ځای چې کم دی دا والی، او که دوی بیا سبا جومات ته راځي نو چې په یره باندې راځي، دوی به یریدونکي راځي، دوی به په دې جومات کې ډاډه نه شي کښېناستلی. سبا له به ته د ده په خدایۍ او د ده په شرک او د ده په بدعاتو د ځان نه په جوړو خبرو رد کې، او دی به صرف زړه خوري او سبا کولی نه شي، بلکې چې جومات ته راځي نو د ده شرک او بت چې دی دا به پکې نه موجودو. نو دا کومه جمله چې ده نو دا تقاضا کوي، دا څه غواړي، مطالبه کوي. نو هغه مطالبه د دې خبرې کوي چې دا خلک چې دا مشرکین چې د جومات قابل خلک نه دي او جومات ته ډاډه راځي دا دې ویرولی شي. نو ان یدخلوها الا خائفین، دوی د داخل نشي جوماتون ته مگر یریدونکي. بیا د دې جملې هم ډېر زیات مصداقات چې دی نو هغه ذکر کېږي، خو یو مصداق چې کوم دی هغه به بل هم ذکر کو.
هغه دا دی چې وایي جوماتونه چې دي نو دا خو د الله رب العالمین کورونه دي، نو دې ته چې کله انسان ورځي نو پکار ده چې د الله رب العالمین روب دبدبه د الله عظمت دی په زړه کې یو دی یریدونکی جومات ته ننوځي، یعنی جومات ته به هغه شان نه ننوځي چې څنګه ستا بهر حالات دي، بلکې د الله رب العالمین نه یریدونکی چې دی نو ته به جومات ته ننوځې. جومات ته ننوتل د دې لایق دی یره چې دی نو دا په زړه کې دننه یي. لهم فی الدنیا خزیون، دا خلک چې دی د دوی دپاره یره ده، د دوی دپاره یره ده. نو اوس د دې نه څوک مراد دي؟ موږ داسې ووې چې دې کې یهود هم راځي، نصارا هم راځي، مشرکین هم راځي، او مونږ او تاسو دا خلک به هم ځان ساتو چې چېرته به دې کې رانه شو. نو څنګه به کې رانه شو؟ چېرته د جومات نه منع کوونکي مونږ جوړ نه شو چې مونږ داسې جوړ شو چې څوک یا د ذکر نه منې کو، یا د تلاوت نه، یا د درس نه، یا د مانځه نه، یا بله یوه طریقه جوړه شي په هغې طریقه باندې. یا کله کله جوماتونو کې د ماشومانو سره ډېره زیاته سختي کېږي، د ماشوم پسې خلک نښتي، د چینګ وکړو، د وخاندل او د منډه ووال او د کېناستو او د پاسېدو. د دې آیت نه ډېره یره پکار ده چې الله وایي ومن اظلم ممن منع مساجد الله، چې څوک دی زیات ظالم نه، چې الله وایي د ټول نه زیات ظالم دا دی. نو هسې نه چې موت هغه ظالمانو کې رانه شو چېرته کې، چې موت په هغې ظالمانو کې رانه شو چې جومات نه سړی منې کو او په منځ کې شیطان راته په زړه کې دا ښایسته کړی چې هلکه په غټ لوی دین باندې دې عمل وکړو، دا خو تا د جومات نه شور کوونکی بهر کو، لوی دین چې دی نو هغه ته قایم کو، دا خو د لوی حد قایم کو. نو شیطان ګورې دا کار کوي، دا کار وکړو. دا ټولې کمې خبرې چې به کرارن لهم فی الدنیا خزیون، د دوی دپاره په دنیا کې شرمندګي د الله رب العالمین شرموي، لکه څنګه چې مشرکین الله رب العالمین وشرمول چې رسول مبارک صلی الله علیه وسلم د فتح مکې په ورځ باندې ورننوتو، نو هغوی ته اعلان وکړو چې څوک مسجد حرام ته ننوتل د دوی دپاره امان دی، دوی به محفوظ وي. نو ګوره هغه خلک چې مسجد حرام ته مسلمانان نه پرېښودل، نن ورته هغه مسلمانان وایي چې الله به ماف کوو چې مسجد حرام ته ننوځي. نو که په دې حالت کې ننوځي نو څومره د یېرې ننوتل وی چې د دشمن لاندې چې کوم دی نو راغلل. نو دغه شان الله رب العالمین بیا څوک چې د جوماتونو ورانې کوي، الله رب العالمین په دنیا کې هم شرموي. ولهم فی الآخرة، او صرف د دنیا عذاب نه دی بلکې د دوی دپاره په آخرت کې عذاب عظیم، عذاب لوی دی. عظیم لوی عذاب ته وایي. لوی عذاب اصل عذاب چې د دنیا د بس شرمندګي، د دنیا د بس سخت او عذاب، لوی عذاب چې دی دا به الله رب العالمین ورکوي. د دې آیت یو مقصد چې دی نو هغه دا هم چې دا مقدمه ده د کعبې د قبلې بدلیدلو دپاره، چې وروسته د قبلې بدلیدلو بحث به راځي، نو دا د هغې دپاره مقدمات شروع شو چې دا یهود او نصارا به بیا رد کوي. نو د هغې نه اول ورته مخکې نه الله رب العالمین د هغوی هغه حیثیت چې کوم دی هغه بیانوي چې د الله حکم په کوم ځای کې هم او په کومه طریقه هم نو په دې کې به منع او رکاوټ نه جوړېږي. الله رب العالمین د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله.